اچانک مرګ د مؤمن دپاره رحمت دی او د بېدینه دپاره عذاب دی. مؤمن دپاره په دواړو حالاتو کې خیر دی. که د مرګ سخته بیړیره ده ګناهونه معاف کېږي او درجې بلندي. ښه که الله دې اچانک ساه واخېسته رحمت الله دې سختې نه وساتو. مؤمن دپاره په دواړو کې خیر دی. ښه بېدینه دپاره ولې عذاب دی؟ ځکه چې الله ورته د توبې مهلت ورنه کو اقدم یې راولي یوې خبرې کولې راولید چې اسکو مړ شو اوده شو ربانه سي. داسې مرګونه د بېدینه خلکو دپاره ډېرې خبره ده او دینداره سړي دپاره د رحمت د الله. نو موږ به صرف دا نه وایو چې دا سخت زنکدن دا د ایمان نښه ده یا په زنکدن کې چې سخت نه وي دا د ایمان نښه. داسې به نه وایو. موږ وایو دواړو کې د مؤمن دپاره خیر دی. سخته کې هم خیر دی. د ګوره پیغمبر باندې سخته راغلي او که الله ته اچانک ساه والي نو په دې کې هم خیر دی. خو د بېدینه دپاره د بېدینه دپاره بیا د اچانک مرګ دا خو عذاب دی. الله دې زموږ ساتي. الله دې موږ له د مرګ په وخت کې د کلمې د ویلو توفیق راکړي او الله دې هغه وخت کې زموږ نه ساه والي چې کله الله زموږ نه راځي او الله دې زموږ خاتمه په ایمان باندې وکړي او الله دې د مرګ د سختونه او د قبر د سختونه او د آخرت د سختونه دې الله موږ ټول په امن او امان